محترمو مسلمانانو ورونو چې د کم چا مورکۍ ژوندی وي قدر یې وکړي احترام یې وکړي والله د هغې یوه دعا تا در هره ځایه رسولی شي دا بله ورځ د یو جلسې څه ډېر ناوخته د شپې راله چې کور ته رانه موټر چې مې کور ته را دننه کړي په ټوله کور کې داسې خاموشي ده ټوله بیده دي که کوشنیان دي که د کوشنیانو مندې دي چې څنګه مې د موټر بتۍ د مور پر دروازه د خونې د کمرې پر دروازه برابرې شوې چې ګورم مورکۍ مې په دروازه کې ولاړ تاسې یقین وکړئ چې ډېر ساعت په موټر کې داسې یخ ناست دا مورکۍ در هغه ساعته ولاړه وه چې زه په موټر کې ناست او ما و دې مور ته کتل راکښته کېدلی نه شو اخر چې راکښته شوم مور ته مې وویل چې موره ته تر اوسه چشکی چې ویښ مور څه راته وویل چې زویه چې ته نه یې راغلی ما خوب نه راځي اوس ټوله کور بیده دی خاموشه خاموشه ده د کوشنیانو مندې بیدې دي یوه مورکۍ ده چې ناسته ده پر یو اړخ پر بل اړخ اوري او دا دعاګانې کوي چې الله زما بچی په خیر راورسوي نو دغه د مور دعا د لاسه مور کوو د مور علاج پر ځان مه غموئ د مور خرچه پر ځان مه غموئ والله چې دا مور نه وي دا کور به یې دره وي دره د مور زړه راټینګ د پلار زړه راټینګ چې هر څو دې ویش کړی وي د ورونو سره دې ویش کړی وي خو سهار ماښام د مور زیارت ته راځه که چیرې نږدې د مور زیارت ته راځه که په کور کې چای د مور سره کوه ماښام یې هم د مور سره کوه سهار یې هم د مور سره کوه دا د څو وخت مېلمنه ده دا سپین سرې او بوډۍ ده کېدای شي ډېر ژر ستاسو رخصت واخلي ولاړه شي د دې مور د پښو لاندې جنت دی والله د مور رضا ده الله رضا ده د مور خوشحالي ده الله خوشحالي ده جبرائیل امین نازي هلاک دي سي هغه څوک چې مور او پلار دواړه یا د دواړه څه یو د ده په ژوند کې وي سپین ږیري عمر یې تېر سوی وي او دی جنت نه کې په حاصل پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې آمین نو دا مور ستا جنت ده د مور و مخ ته کتل عبادت دی د مور و مخ ته کتل د عمرې ثواب دی نو دا خپله مور خوشحاله او راضي وساتي د کللو په وخت کې هم د مور رخصت هغه د زړه څه دعا درته کوي چې کله راځې مور خبروه چې مور زرهانه او که نه راځې یو ټلیفون کور ته راکوه چې زما مور جانې ته ووایه چې زه نن نه راځم ته خو په ګپو شپو اوښتی په بنډارو اوښتی داسې یو څوک شته چې هغې له ستا د وجې خوب نه ورځي هغه په بستره کې اوړي را اوړي چې زما بچی به پر څه خیال زما بچی به کور ته څنګه راورسېږي دا چې پر امن او په خوشحالي کور ته رارسې دا د مور دعا ده نو د مندو زړونه راټینګ کړي د مندو څه دعاګانې واخلي د مور دعا ډایرکټ او سیده عرش ته پورته کېږي الله دې زموږ مور او دغسې د نورو مندې صحتمند او روغې لري او الله دې جوړې لري الله دې زموږ څخه ژر نه اخلي او که د چا دا نسته هغو ته دعاګانې وکړي پیغمبر علیه السلام فرمایي که چیرې چا د مور پلار د حق تلافي کړی وي نو د مرګ وروسته په هغه پسې دعا کوه استغفار پسې وایه الله به دې معاف